د کوروالي هغه موقعیت چې ښځینه ورسره تر ټولو ډیره مینه لري. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. په ګډ ژوند کې د خپل ملګري د خوشحاله کولو لپاره څو په زړه پورې لارې چارې درته وړاندې کوو. په طبیعي ډول ښځینه په کوروالي کې تر نارینه یو څه متفاوته رویه لري. د ډېری نارینه او هڅه دخول وي او غواړي ژر تر ژره ډېر دخول وکړي تر څو انزال ته ورسیږي، خو د ښځینه‌و طبیعت بیا بل ډول دی. نجونې غواړي ډېر څه حس کړي او ډېر څه تجربه کړي، هر څه په ډېره آرامۍ په مخ ته ولاړ شي او په پای کې دواړه سره خوشحاله وي. په یو ځای والي کې ښځینه غواړي مینه حس کړي. دوی د جنسي اړیکې هغه ډول خوښوي چې خپل خاوند ته ډېر نږدې وي. دا شکل هغه شکل دی چې ښځینه لاندې شا په تخته پرته وي او خاوند یې ورباندې د پاسه پروت وي. البته خاوند باید مکمل د خپلې مېرمنې سره ټول بدن لګولی وي او خوله په خوله وي. ډېرې څېړنې موندلې چې ښځینه تر ټولو چټکۍ په دې ډول موقعیت کې انزال ته رسیږي او همدارنګه په دې ډول د جنسي اړیکې ډېر زیات خوند اخلي او همدا شدید خوند دی چټک انزال ته رسوي.